الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لمختصر تفسير و ترجمه بسلسلة کی رسیدلی سورة الانعام تا. سورة الانعام دا مکی سورت دی او دیتا سورة محاجات المشرکین موئی، یعنی دا مشرکانو سره په دې سورت کې بحث شوی دی. مخکې سورت کې تاسو وکتل چې د یهود نصاراو سورت آل عمران کې او د نصاراو سره پکې مناظره وشوه، د نجران چې کوم وفد راغلی، بیا مسلمانانو ته احکامات او قوانین بیانېدل. سورت النساء کې په دې سورت کې د مشرکانو سره بحث او د دې سورت په نازلېدو سره روایتونه کې راځي چې 80,000 ملائک نازل شوي دي او ټول سورت دا په یو ځای نازل شوی، ټول سورت په یو ځای نازل شوی او چې کله نازلېده هم د شپې نازل شوی دی په یوه شپه کې. په دې سورت کې د مشرکانو د غلط عقیدو، د هغې د رسم و رواجونو د دې بیخکندي کړې ده. دې سورت مقصد په دې سورت کې موضوع د سورت په مشرکانو باندې رد کول دي، د شرک په ټولو اقسامو چې څومره د دې غلط عقیدې دي د هغې اصلاح، چې څومره د دې غلط سوالونه دي د هغې جوابونه. او دې صورت چې دی داعی ته، دعوت کوونکي ته دا چل ښودلی دی چې څنګه به مناظره کې ته د مناظرې چل یې ورڅه ښودلی دی چې د کافرانو او د مشرکانو سره به څنګه خبرې کې، د هغې غلط دلیلونه به څنګه جواب کې. او د دې صورت مثال داسې دی، مفسرین وایي لکه دا دریاب چې په دې کې دا چپې را روانې، نو هر دلیل د دې او هر آیت د دې داسې چپه ده، جدا جدا چې د مشرکانو دا دلیلونه راړنګوي. ډېر ناشنا صورت دی. اول د دې صورت کې الله خپل تعارف ذکر کوي چې الله دومره عظیم ذات دی. نو کوم شخص چې د الله سره شرک کوي، اول دا وګوره د الله تعارف زده که چې ته الله وپېژنې چې د الله دومره غټ ذات دی، نو بیا به د هغې سره برخداران نه جوړئ، شریکان به ورسره نه جوړئ. نو د دې وجې نه د دې صورت په اول کې د الله تعارف او بیا په تعارف باندې دلایل ذکر کوي چې څه دلیل دی د الله په تعارف. د مشرکانو د معبودانو کمزوري الله بیان کړې ده او د هغې دلایل او بیا د هغې جوابونه الله ذکر کړي دي. او په دعوت کې به په مسلمانانو مؤمنانو باندې سختي راځي، نو دا هم بیانوي چې دې ته عقبات وایي، ځکه چې دا خو هسې داسې خو نه کېږي چې د کمبل او بسترې نه دعوت کې او پوست دعوتي او تا ته به څه تکلیف او نقصان به تا ته نه رسېږي. نه، دې کې به تا ته تکلیفونه هم رسېږي، مصیبتونه به رسېږي. نو الله به چل ښیي مؤمنانو ته، داعي ته، چې ته به صبر کې د صبر طریقه ورته ښیي. الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله باندې چې زیات رحم کوونکی دی، همیشه مهربان دی. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. ټول صفتونه د کمال الله لره دي، هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه. وجعل الظلمات والنور، او پیدا کړي دي تیارې او رڼاګانې. الله خپل صفت بیان کو. حمدونه دي مخکې ویله الحمد لله رب العالمین. دا صورت الحمدلله شروع شوی دی. حمدونه دي د الله دپاره، هغه ذات چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي. دا یو دلیل شو د دې خبرې، ولې د الله دپاره حمدونه دي، الله تعارف او بیا په هغې باندې دلایل. وجعل الظلمات والنور، ځکه الله دنیا او اسمانونه پیدا کړي دي، ځمکې پیدا کړې ده. وجعل الظلمات والنور، او الله پیدا کړي دي تیارې او رڼاګانې. تاسو وګورئ تیارو او رڼاګانو ته جعل په معنی د پیدایش سره وي. الله پیدا کړي دي، الله تیارې پیدا کړي دي، یا هغه تیارې چې د کفر او د شرک او د ګناهونو تیارې دي، دا تیارې هم د دې نه مراد دي. او بعضې مفسرین هغې دا وایي چې ظاهري تیارې د دې نه مراد دي، یعنې تورتم شو، تیاره شوه، دا تی مراد دی. شپه راشي. او نور، د نور نه څه مراد دی؟ د نور نه مراد دی توحید، د اسلام رڼا، د ایمان رڼا، دا تی مراد دی. وجعل الظلمات والنور، الله پیدا کړي دي تیارې او رڼا. تیارې دای جمع راوړه او نور دای مفرد راوړه، یعنې تیارې ډېرو ته شاملې دي چې ډېرې تیارې دي او رڼا یوه ده.
نو په دې کې مفسرین وایي دې ته اشاره ده چې دا تیاری دا خو ډېرې زیاتې دي که د شرک او د کفر او د ګناهونو او د منافقت او د شبهاتو او د شهواتو ډېرې تیاری دي، نو ځکه یې جمع راوړه. او نور صرف رڼا یوه ده چې هغه د اسلام او د توحید رڼا ده، صرف دین یو دین دی چې هغه اسلام دین دی، نو د دې وجې نه نور دا مفرد ذکر کو. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، بیا هغه کسان چې دی کفر کړی دی په خپل رب باندې، نو دی برابر گنی مخلوق د الله سره، خپل رب سره خلق برابرئی. دا څومره لرې خبره ده الله وایي چې دومره عظیم رب دی او مشرکان بیا هم د الله سره شریکان جوړوي. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، داسې یو اله شته، داسې یو مشرک شته چې د هغې اله په لاس کې دا کارونه وي بغیر د الله نه، نو نشته دی. د الله سره خلق برابرئی. یعدلون یعنی برابرئی په محبت کې او په تعظیم کې، هغې سره محبت کوي لکه څنګه چې محبت د الله سره پکار دی، د هغې تعظیم کوي، هغې ته عاجزي کوي لکه څنګه چې الله ته عاجزي پکار ده. تاسو وګورئ که نه مشرکان د خپلو معبودانو سره څومره مینه کوي، څومره تعظیم یې کوي، څومره عاجزي کوي هغې ته. دا عاجزي الله له پکار و، دی وایي نه مونږه دا عاجزي الله ته نه کوو، نو ځکه په دې وجه دی مشرکان شوي هم دي. الله وایي دا څومره تعجب خبره ده چې دا خلک بیا هم دا کار کوي. هو الذي خلقكم من طين، نور دلائل، هغه ذات دی الله خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټې، ثم قضى اجلا، بیا الله فیصله کړې ده د یو نیټې چې دا د مرګ نیټه ده. قضا اجلا د دې نه مراد د مرګ نیټه ده چې الله دا فیصله کړې د انسان پیدا کړو، بیا له یو نیټه کې اغوسته چې په دې نیټه باندې به ته واپس مړ کېږي، د دنیا نه به ځې، څنګه چې دنیا ته راغلی دقسې به ځې. واجل مسمى عنده، او بیا یو نیټه مقرره د هغه سره، یعنی د الله سره یو نیټه مقرره ده. ثم انتم تمترون، بیا تاسو هم شک کوئ. اجلا قضا اجلا د دې نه مراد څه دی؟ د دې نه مراد د مرګ نیټه ده. واجل مسمى بیا د دې نه څه مراد شو؟ بله یو نیټه ده چې هغه مقرر کړې ده. مفسرین وایي د دې نه مراد چې ده دا د قیامت د ورځې نیټه ده چې الله به تاسو مړه کړي، بیا به ور د قیامت په ورځ باندې یو بله نیټه را روانه ده. هغه بله نیټه د الله ده چې هغې ته به تاسو ورګرځئ. ثم انتم تمترون، نو بیا هم تاسو شک کوئ په دې خبره کې، تاسو دې دلایلو ته نه ګورئ. انتم تمترون، تاسو شک کوئ، لکه څنګه چې تاسو خپل مرګ منئ چې زه به مرم، نو داسې دا هم منه که نه چې زه به د قیامت په ورځ باندې الله ته را واپس کېږم، الله ته به پیش کېږم او قیامت به راځي. نو څنګه په یو کې شک کې چې هغه قیامت دی او په بل دی ښه یقین دی چې زه به مرم، په دې باندې یقین کې، دا څنګه تاسو دا شک کوئ په دې خبره کې؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، او هغه ذات دی الله معبود دی په اسمانونو کې، وفي الأرض او په ځمکه کې. اوس الله د خپل علم بیان کوي. د الله نه مراد څه دی؟ معبود. الله معبود ته وایي، او معبود هغه چا ته وایي چې د هغه عبادت کیدی شي. معبود هغه ذات چې د الله عبادت کیږي. الله خو معبود دی، لکه په اسمانونو کې په ځمکو کې د الله عبادت کیږي، مخلوق د الله بندگی کوي، د الله عبادت کوي. دا خو جدا خبره ده چې اوس انسان او پیریان چې د الله د عبادت نه مخ واړوي، د الله عبادت نه کوي، که نه نور خو د الله عبادت کیږي په اسمانونو په ځمکه کې. الله ځکه معبود دی. والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، پویږي په پټو ستاسو او په ښکاره ستاسو. سرکم چې ستاسو څه پټ دي او څه ښکاره دي، په دې ټولو پویږي. ويعلم ما تکسبون، او پویږي په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، او نرازي دوی ته یو نښه د نښو د رب د دوی نه مګر د دینه، مګر دوی د هغې نه مخ اړوونکي دي. إلا كانوا عنها معرضين، کومه نښه چې الله راولي او د قدرت نښې معجزې الله را ښکاره کوي، نو بیا هم د دې سره هم دوی د الله نه اعراض کوونکي دي، مخ اړوونکي دي، توحید نه مني.
وما تأتيهم دي کې الله دی له زورونه ورکوي. ګوره دا اوس توبیخ او زورونه ده چې ګوره دا څومره آیتونه او دلیلونه تاسو ته بیانېږي، نو بیا هم تاسو اعراض کوئ او په خپل شرک او کفر باندې کلک ولاړ وئ. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، پس یقینا دروغجنې که حق لره، لما جاءهم هر کله چې دا حق راغی دوی ته. فقد كذبوا بالحق، حق چې کله راورسېد دوی هغې ته دوی ویل چې دا خو دروغ دی او دا خو سحر دی. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، نو زر دی چې رابشي دوی ته خبرونه د عذاب. انباء خبرونه د عذاب ته وایي چې رابشي دوی ته، ځکه دوی حق ونه منو، دین یې ونه منو. الله وایي دوی ته به دغه خبرونه راشي. ما كانوا به يستهزئون، هغه چې دوی په هغې پسې ټوقې کولې، دوی ته به دا ښکاره شي که نه، دا ټوق خبرې خو نه دي. اولم یرو، الله اوس دا خبره کوي چې ګوره که دوی ته دا ټوقې ښکاري، دا خبرې دوی ته ټوقې ښکاري او د پخوانو امتونو نه عبرت نه اخلي، داسې وګورئ که نه، تاسو پخوانو امتونو ته وګورئ چې هغې د الله سرکشي وکړه، د الله دین یې ونه منو، الله څنګه هلاک. تاسو وګورئ د مکې مشرکانو ته د هغې هغه زور او قوت او طاقت الله څنګه اوبه که او داسې پسې مخکې لاړ شي. ټول داسې وو چې الله پې نعمتونه وکړه، دی د الله د نعمتونو نه انکار وکړه. بني اسرائیلو ته وګورئ، عادیانو ثمودیانو ته وګورئ، فرعونیانو ته وګورئ، الله پې نعمتونه کول. الله په دې باندې قسمه قسم نعمتونه کړي، مالونه یې ورکړي، اولادونه یې ورکړي او دغه شانته لښکرې وله ورکړې وې، طاقت او زور یې ورکړی و، بادشاهي وله ورکړې وه. خو د هغې سره هم دی د الله د نعمتونو ناشکري وکړه او کله چې دی د الله نعمتونه ونه پېژندل، په ګناهونو کې ورخته شو، د الله خبرې نه منلې، نو الله هلاک کړه. نو مقصد پکې دا دی چې د نورو قومونو حالاتو ته وګورئ، داسې حال به ستاسو هم شي. الله د مکې مشرکان هم بیا دقسې هلاک کړی لکه څنګه چې دا مخکې کافر او مشرکان هلاک کړي. الم یرو، آیا نه ګوري دوی، الم یرو ای نه ګوري دوی، کم اهلکنا من قبلهم، څومره هلاک کړي دي مخکې د دوی نه، من قرن پیړۍ، مکناهم فی الارض چې موږ ځای ورکړی دوی ته په ځمکه کې، ما لم نمکن لکم، هغه چې ځای نه دی درکړی موږ تاسو ته، داسې ځایونه موږ ورکړي چې هغه طاقتونه و هغه تاسو ته موږ نه دي درکړي. وارسلنا السماء علیهم مدرارا، او راولېږه موږ باران په دوی باندې پرله پسې په شیبو شیبو باران. الله وایي موږ بې بارانونه هم وکړه، دا باران د الله نعمت وي او باران سره ځمکه راشنه شي، فصلونه وشي. وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، او ګرځولي وو موږ نهرونه چې بهېدل به لاندې د دوی نه. فاهلکناهم بذنوبهم، نو دوی د الله د نعمتونو انکار وکړي، الله وایي هلاک که موږ دوی لره په سبب د ګناهونو د دوی. وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، او را پیدا کړل موږ وروسته د دوی نه نور قومونه. داسې الله هلاک کړه، تاسو موږ ګوره دغه شانته هلاک شئ. اوس الله د دې د قرآن نه د اعراض یو طریقه بیانوي، هغه طریقې دا وه چې دوی به د قرآن نه اعراض کوو نو دوی به اعتراضونه کول په تا باندې. دوی به ویل چې دا قرآن چې ته بیانې دا په یادو باندې ولې بیانې، درته په پاڼو کې به دا قرآن ته بیانولی که نه، په پاڼو کې به را نازل شوی وي، هغې ته به دې کتلی وی به دې بیان، او موږ به هله دا قرآن منلی وي چې دا چېرته په پاڼو کې نازل شوی وي. الله دا خبره کوي که د دوی دا مطالبه هم پوره شوي وي. وګوره دوی دومره ضدیان خلک دی چې بیا به هم ورته لکه جادو به ورته ښکارېدی، دا خو اوس تا لیکلی شوی جادو دې راوړ، مخکې خو زیده چې لیکلی شوی نه دی، ته په یاد وی چې د دې نه عبرت نه اخلي، نو بیا به د پاڼو نه څه عبرت واخلي. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، او که نازل کړی وی را لېږلی وی مونږ قرآن په تا باندې فی قرطاس په کاغذونو کې او په یو ځای نازل کړی وی، فلمسوه بأیدیهم، نو مسه کړی به وی دوی هغه په لاسونو خپلو کې. لقال الذین کفروا، نو خامخا ویل به هغه کسانو چې کفر یې کړی دی، ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا مګر جادو دی ښکاره. به هم نه منه دا قرآن، به ورته جادو ویله. وقالوا لولا انزل علیه ملک، او وی دوی ولې نشي نازلولی په ده باندې ملائکه. دا اوس د دې بل اعتراض الله بیانوي چې دا کافران په دې نبي باندې اعتراضونه کوي. دوی وایي چې ولې دا ملائک نه راځي په دې باندې، چې خلکو ته ووایي چې ای خلکو خبردار دا د الله پیغمبر دی، تاسو دا پیغمبر ومنئ،
الله جواب کوي چې ګوره که چېرته په دې باندې ملایکه هم راشي د اسمان نه ګوره بیا د الله قانون دا دی چې الله ملک راولیږي او د هغه خبره څوک ونه مني نو سمدس پسې عذاب راولي نو اوس تاسو د څه انتظار کوئ بیا الله چاله مهلت نه ورکوي الله سخت عذاب راولي د هغې نه وروسته او پیغمبر دی د پیغمبر خبره څوک ونه مني الله سمدس عذاب نه راولي وقالوا لولا انزل عليه ملك او دی ویل ولې نشي رالیږلی په ده باندې ملک ولو انزلنا ملكا او که چېرته موږ راولیږو یو ملک لقضي الامر نو خامخا فیصله به وشي د کار د دې د کار فیصله به وشي عذاب به په دې نازل شي ثم لا ينظرون او بیا به دې ته مهلت نشي ورکېدی اوس که مهلت ورته دی دا هم د دې پیغمبر د راتلو د وجې نه الله اوس وایي چې دې ته رسول چې دی د انسان په شکل کې راغی نو دی څه ویله چې د ملک په شکل کې دی راشي نو الله دا جواب کوي ګوره که ما دا رسول چېرته ملک ګرځولی وی او دا چېرته فرشته وی نو بیا به م د هغه نه به ما څه جوړولی انسان به مې ترې جوړولی سړی به مې ترې جوړولی ځکه چې د ملایکو د انسانانو په منځ کې خو هېڅ تعلق نشته انسانان به بیا د هغې نه یېرېدلې ځکه د ملک خواله به یې څنګه ورځي نو هغه نه به خامخا به انسان جوړولی الله وایي ګوره تاسو هیڅکله د پیغمبر خبرې نه منئ خو صرف دا باني چې دا کوئ او بیا چې درته هغه ویلي وی چې زه ملک یم او د الله د طرف نه راغلی یم نو تاسو به ورته ویلي وی چې ته څنګه ملک یې ته خو خوراکونه هم کوې زموږ په شان ته او ډوډۍ هم خوري او ګرځې هم او په بازارونو کې هم ګرځې او بچي دې هم دی او ښځه هم ده ملک خو دې ته نه وایي نو بیا به هم تاسو اعتراضونه کولی نو نور به تاسو ګډوډ شوي وي تاسو به نور هم ګډوډ شوي وي ولو جعلناه ملکا او که چېرته ګرځولی وی موږ دا پیغمبر ملایک لجعلناه رجلا نو خامخا ګرځولی به یې موږ دا یو سړی په شکل د یو سړي کې به موږ راوستی انسانانو کې لکه انسانانو ته راځي وللبسنا علیهم ما یلبسون او خامخا شک به راوستی وی دوی شک به راوستی وی موږ علیهم په دوی باندې ما یلبسون هغه چې دوی اوس شک کوي نور به هم په شک کې پرېوتي وي نو الله وایي چې دا اعتراضونه چې دی دا کله سړی تنګ کي یو داعي یو پیغمبر چې په هغه باندې بار بار اعتراضونه کېږي نو الله ورله تسلي ورکوي چې خیر دی دې اعتراضونه کوي په تا باندې دې مسخرې کوي ټوکې دې کوي نو ګوره ته زړه مه تنګوه دا کار مه پرېږده او د مخکنو پیغمبرانو حالت ته وګوره هغې ته وګوره په هغې باندې هم سختې تېرې شوي دي په هغې پسې هم ټوکې شوي دي مسخرې پسې شوي دي الله دغه مسخره کوونکي ټوکې کوونکي الله هلاک او تباه کړه ولقد استهزئ برسل من قبلك او یقینا ټوکې کړی شوي دي په ډېرو پیغمبرانو پسې من قبلك مخکستانه فحاق بالذین سخروا منهم نو راګیر کړل هغه کسانو را چې ټوکې کولې د دوی نه ما كانوا به یستهزئون څه شي راګیر کړه هغه څه چې دوی په هغې پسې ټوکې کولې الله پې عذاب راوست د الله عذاب د خلک بیا راګیر کړ الله راونیول اوس الله ترغیب ورکوي فکر کولو ته چې ګوره تاسو فکر وکئ سوچ وکئ د پخوانو خلکو انجام څنګه شو هغې ته سوچ وکئ که نه قل سیرو فی الارض ورته ووایه وګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین نو څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو حق لره چې هغوی حق یې دروغجن ګڼه الله د هغې انجام څنګه کړه داسې به ګوره ستاسو انجام هم شي تاسو ته حق راغی تاسو یې ومنئ او که حق نه منئ ستاسو انجام هم داسې شي لکه څنګه چې د هغې انجام شو قل لمن ما فی السماوات والارض ورته ووایه وا د چا په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي تاسو وګورئ که نه د الله په اختیار کې هر څه په اسمانونو او ځمکه کې دي دا د چا په اختیار کې دي دا خو د الله په اختیار کې دي قل لله ورته ووایه خاص الله لرې دي دا خاص د الله په اختیار کې كتب على نفسه الرحمه الله لازم کړی دی په خپل نفس باندې رحم کول الله رحم دا په ځان لازم کړی دی تاسو باندې به رحم کوي لیجمعنکم الی یوم القیامه خامخا راجمع به کي تاسو لره ورځ د قیامت ته لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته په هغې ورځ کې الذین خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې اچولي دي خپل ځانونه فهم لا یؤمنون نو پس دوی ایمان نه راوړي وله ما سکن فی اللیل والنهار او د هغه دپاره هغه څه دي چې هغه آرام کوي په شپه کې
والنهار دلته اوس دا تقدیر دی چې دا خورېږي په ورځ کې وله ما سکن دا یعنې د الله د قدرتونو بیان دی دلته چې د الله په اختیار کې هغه شیونه دي چې په اسمانونو کې اوسېږي او یا په ځمکه کې دي دی آرام کوي سکن یا د اوسېدو نه ماخوذ دی اوسېدل او یا د سکون نه سکون آرام ته وایي اوسېږي یا آرام حاصلوي د شپې او بیا خورېږي د ورځې وهو السمیع العلیم او هغه هر څه اوري او په هر څه باندې پوهه دی قل اغیر الله اتخذ ولیا ورته ووایه آیا سوا د الله نه زه ونیسم بل دوست دا اوس مشرکانو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ورکوي او دا دعوت یې ورته ورکړی و چې ګوره تاسو زه څنګه د الله نه ما سوا زه بل اله ونیسم اصل کې دا مشرکان رال په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته ویلی وایي موږ داسې کار به وکړو چې جوړجاړی به راولو هغه به داسې وکړو چې یو کال به موږ ستا د معبود عبادت او بندګي کوو او یو کال ته زموږ د بوتانو عبادت کوه نو الله هغه ته د جواب طریقه وښوده چې داسې ورته ویوه چې زه د الله نه سوا بل څوک معبود نشم نیولی حال دا دی چې هغه ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي ناشنا پیدایښت الله کړی دی په دې دنیا کې په دې مخلوقاتو کې بې مخلوقات چې پیدا کړي دي هسې نه دي پرېښي روزي وله ورکوي رزق وله ورکوي او ټول الله ته محتاج دي ټول مخلوقات الله ته محتاج دي او ما ته الله دا حکم کړی دی چې زه اولنی مسلمان جوړ شم چې زه د الله تابعدار جوړ شم نو زه د مشرکانو تابعداري نشم کولی او زه د قیامت د ورځې نه یېرېږم هغه ورځ باندې چې څوک به ځان نشي بچ کولی یو بل به نشي بچ کولی زه د هغه ورځې نه یېرېږم نو زه د الله تابعدار یم او ستاسو خبرې منلو ته زه تیار نه یم قل اغیر الله اتخذ ولیا ورته ووایه ای سوا د الله نه زه ونیسم بل دوست فاطر السماوات والارض چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی وهو یطعم ولا یطعم او هغه خوراک ورکوي او هغه ته خوراک نشي ورکېدی الله خوراک خلقو له ورکوي خو څوک الله له خوراک نشي ورکولی قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ورته ووایه یقینا حکم شوی دی ماته د دې خبرې چې زه اول د هغه چا نه شم چې دا تابع الله دپاره ولا تکونن من المشرکین او مه کېږه ته د ډلې د مشرکانو نه قل انی اخاف ان عصیت ربي ورته ووایه یقینا زه یېرېږم چې زه نافرماني وکړم د خپل رب نه عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه لوی ورځ دا روانه ده زه د هغه رب نه یېرېږم چې بیا به الله ما سره حساب کتاب کوي په دغه ورځ باندې نو زه ستاسو خبرې نشم منلی د دې منلو ته زه تیار نه یم من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه هغه څوک چې واړولی شو د هغه نه عذاب په دغه ورځ یصرف عنه یعنې عذاب د ده نه واړولی شو یومئذ په دغه ورځ فقد رحمه نو یقینا رحم وکړو الله په دې سړي باندې ځکه چې دا خو ډېره غټه ورځ ده که نه د دې ورځ د قهر د دې ورځ د سختي د دې د عذاب نه چې څوک واوړېده دا خصوصي رحم دی د الله په ده وذلك الفوز المبین او دا کامیابي ښکاره ده نو دغه ورځ عذاب نه به بیا ما څوک بچ کوي چې زه د الله نه ما سوا بل معبود ونیسم اوس الله بل قسم تعارف کوي او دا دویم دلیل دی چې د الله نه ما سوا بل معبود نشته مخکې یو دلیل ذکر ځکه چې هغه نفع نقصان دا صرف د الله په لاس کې دی مالک حقیقي د دی الله دی او هغه رب چې په مخلوقاتو کې څه قسم تصرف وغواړي هغه کولی شي نو دا د الله فیصله ده څوک د الله فیصله چیلنج کولی شي نیشي او نه څوک په الله باندې رد کولی شي وإن يمسسك الله بضر او که چرته ورسي الله تا ته څه تکلیف فلا کاشف له الا هو نو نشته دی هیڅوک لرې کوونکی د دې تکلیف سوا د الله نه هیڅوک نشي لرې کولی هر قسم تکلیف چې تا ته ورسي هغه به صرف یو الله لرې کوي فلا کاشف له الا هو یو بل بس به نه ګرځي وإن يمسسك بخير او که چرته ورسي تا ته څه خیر فهو على كل شيء قدير هغه په هر شي باندې قادر دی الله یې رسولی شي خیر او شر دا د الله په لاس کې دی وهو القاهر د الله بل قسم د قدرت دلایل بیانوي چې ګوره الله زورور دی ځکه د الله د بندګانو د پاسه دی او په اعتبار د زور سره الله زورور دی په اعتبار د مرتبې سره الله اوچت دی په اعتبار د ذات سره الله لوی دی ګوره
چې الله دومره اوچت ذات دی او ټول مخلوقات د هغې نه ښکته دي، الله بره په اسمانونو کې دی، نو څومره د عزت او د مرتبې او د قهر او د زور والا ذات دی. وګوره دا دلیل شو که نه په دې خبره باندې چې الله د کائناتو د پاسه دی او په عرش باندې برابر دی. او دا خلک چې د الله باره کې وایي الله په هر ځای کې دی او الله په عرش باندې نه دی، نو په دې باندې رد شو. وهو القاهر فوق عباده، او الله زورور دی د پاسه دی د بندګانو، الله په عرش باندې دی. څنګه چې د الله د شان سره مناسبي هغه شان ته استوا الله کړی دی. الرحمن علی العرش استوى، استوا یې کړې ده په عرش باندې چې څنګه د الله د پاسه دی. وهو الحکیم الخبیر، او هغه د حکمتونو والا دی، خبردار دی. اوس په دې آیت کې الله د توحید بیان کوي چې ګوره د الله توحید د حق دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینوالی بیانېږي په دې کې. د دې گواهی الله ورکوي د رښتینوالي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله د توحید گواهی ورکوي. د مکې مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویله چې داسې یو سړی موږ له راوله چې ستا د نبوت اقرار وکړي چې ته پیغمبر یې، گواهي ورکړي. ځکه اهل کتاب چې هغه وخت کې وو دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار کړی و، انکار یې کړی و، گواهي پټه کړې وه. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړه چې ته دې کافرانو ته ووایه چې د الله نه بل غټ ګواه څوک شته چې زه یې راولم. الله ګواه دی که نه په دې خبره باندې، په دې خبره باندې الله ګواه دی. ځکه د الله خبره خو دروغ کېدی نه شي، او دا قرآن کریم هم زما په دې نبوت باندې ګواه دی، دا کوم وحی چې نازلېږي. نو بیا ورته الله وایي چې ګوره زه دې ته ووایه چې زه د الله تابعدار یم، زه د الله نه یېرېږم. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله حکم وکړه چې د مشرکانو د شرک نه انکار وکړه، ځکه چې دا ورته ووایه چې تاسو خو د الله نه ما سوا نور خلک رابلئ، زه د دې نه انکار کوم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کوي د الله د وحدانیت او د دې دروغجنو معبودانو نه د براءت اعلان وکړه. دا خبره الله په دې آیتونو کې بیانوي. قل ای شیء اکبر شهاده، ورته ووایه وکم یو شی دی ډېر لوی په ګواهۍ کې. قل الله، ورته ووایه الله دی. الله شته که نه؟ الله زما ګواهي کوي چې زه د الله پیغمبر یم. قل الله شهید بیني و بینکم، ورته ووایه الله ګواه دی په منځ زما او په منځ ستاسو کې. واوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ، او وحی کړه شوې ده ما ته د دې قرآن د څه لپاره چې ویروم زه تاسو په دې سره ومن بلغ، او هغه چا ته چې ورسېږي دا قرآن. دا قرآن کریم زما په دې نبوت باندې ګواه دی که نه؟ الله نه وروسته قرآن کریم زما تصدیق کوي چې زه پیغمبر یم. ائنکم لتشهدون، آیا تاسو ګواهي ورکوئ ان مع الله آلهة اخرى، چې بېشک د الله تعالی سره شته دی آلهه نور، لایق د بندګۍ نور الله سره شته. تاسو د دې خبرې ګواهي ورکوئ؟ نو که تاسو یې ورکوئ ور زه دا ګواهي نه ورکوم. قل لا اشهد، ورته ووایه زه دا ګواهي نه ورکومه، زه په دې نه ګواه کېږم چې د الله نه د نور معبوداني. قل ورته ووایه انما هو اله واحد، دا اوس د توحید بیان کوي. ورته ووایه چې یقینا لایق د بندګۍ خو یو اله دی، هغه یو الله دی، زه د دې خبرې ګواهي ورکوم. او بیا الله ورته وایي براعت وکړه د مشرکانو نه، د هغې د معبودانو نه، د دې نه به ځان بري کړې. دې ته به نه وې چې یاره ته هم ښه وې او ته هم ښه وې، داسې نه کېږي، داسې نه کېږي. ښه هغه یو سړی چې دی دوه ښځې یې کړې وې چېرته، نو بیا د دواړو جاښه جوړه شوې، ځکه دوه خو جاښې جوړی وې، یو بل سره جاښې جوړه کړې. هغه یو ته وې ګوره دا داسې وکړه، هغسې وکړه، بل ورته وې ګوره دې داسې وکړه، دا ورخطا شو په دې بېز. د یو ته راوګرځېد ورته وایي ای خورې ته هم ښه وې، او دې بلې ته وایي خورې ته هم ښه وې. نو داسې هم نه کېږي که نه، چې ته هم ښه وې او ته هم ښه وې، په دې کار نه کېږي. ګوره یا خو یو الله دی، یو معبود، او یا دا مشرکان د دې الهه چې دی دا په حق دي، داسې نه کېږي. یا به چې دی د الله بندګي کې او الله به حق معبود ګڼي، او یا به مشرکان، یو خو به په حق یې که نه، یو به په حق یې. الله ورته ځکه وایي چې ګوره دې نه براعت وکړه. او دا بعضې خلک چې دي که نه، دا ځای هم وایي هغه ځای هم وایي، چې کوم ځای کې ورته فایده میلاو شي هغې پسې ورګرځي. داسې کار نه کېږي په دې. وانني بریء مما تشرکون، او یقینا زه بیزار یم د هغې نه چې تاسو شریکان جوړوئ د الله سره. ښکاره به بیا اعلان کې چې ګوره دا طریقې دا ستاسو صحیح نه دي، دا صحیح نه دي، زه د دې نه براعت اعلان کوم. اوس الله دې آیت کې وایي چې
تاسو چې دا خبره کوئ چې اهل کتابو زما د نبوت او د قرآن د منلو له څه وکړه انکار یې کړی دی نو دا خو د اهل کتابو بدقسمتي او دروغ دي که نه چې هغې د پوهې نه انکار کړی دی لیکن دی داسې دي د اهل کتاب چې دی دا زما پیغمبر پیژني خو بیا هم دی د هغې نه انکار کوي او داسې پیژني لکه خپل بچي چې څنګه پیژني خپل بچي سړي ته څنګه معلومي د هغې نه انکار کوي نه کوي که نه نو دی تاوان وکړ ډېر سخت په تاوان کې پرېوتل الله وایي ځکه چې دی د داسې پیغمبر نه انکار وکړ چې هغې پیژندو اوس که نه یې پیژندلی خو یو خبره چې پیژندی او داسې پیژندلی که خپل بچي چې پیژني بیا انکار وکړو نو تاوان شو غټ تاوان شو الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی دی مونږ هغې ته کتاب یعرفونه دی پیژني دی نبي لره دی پیغمبر لره پیژني کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني خپل زامن الذین خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې اچولی دي خپل ځانونه فهم لا یؤمنون نو پس دی ایمان نه راوړي دی په غټ تاوان کې پرېوتل ومن اظلمو الله دې سره دا خبره کوي چې ګوره د مکې مشرکانو اهل کتاب مبارک دا ویلی کېږي چې دی د الله سره شرک کوي پیغمبر نه مني نو د دې نه وروسته دی څومره غټ ظالمان جوړ شو څومره ظالمان دي ځکه چې د مشرکینو کوم عقیده و د خپلو معبودانو باره کې هغې هم داسې عقیده وه چې دا خو زموږ د الله په وړاندې صرف یو سپارش کوي نور خو څه نشي کولی یو سپارش د الله په وړاندې کوي ومن اظلم او څوک دی ډېر غټ ظالم ممن افترا علی الله کذبا د هغه چا نه چې جوړ کړي په الله باندې دروغ وکذب بآیاته او دروغجن کړي د الله آیتونه انه لا یفلح الظالمون یقینا نه کامیابیږي ظالمان الله ظالمان نه کامیابوي دی ظالمان دي الله به راونیسي اوس الله وایي چې د دې د قیامت په ورځ باندې مشرکان کافران انسانان او جنات او شیطانان او دا ټول مخلوق الله به راجمع کړي د هغې نه به د هغې د معبودانو باره کې تپوس وکړي الله چې کوم دی د الله سره شریکان جوړ کړي وو په ناروا طریقه باندې الله به ورته وایي چېرته دي ستاسو هغه شریکان ستاسو معبودان چې تاسو په دنیا کې په هغې باندې نازېدلی راشي که نه اوس راولئ تاسو د زما د عذاب نه بچ الله وایي دی به ذلیل او رسوا شي په دغه ځای کې ویوم نحشرهم جمیعا په هغه ورځ باندې چې راجمع به کړو موږ دی ټول ثم نقول للذین اشرکو بیا به ووایو موږ هغه کسانو ته چې شرک یې کړی دی این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کم دی شریکان ستاسو هغه چې تاسو پې ګمان کوو د الله نه ما سوا چې دی ستاسو سپارشیان دي تاسو ویل که نه چې زموږ سپارشیان دي او د الله په وړاندې زموږ سپارش کوي اوس یې راولئ سپارش دی رامخکې کوي چې سپارش وکړي ستاسو په وړاندې د الله د عذاب نه بچ کړي نو کله چې د مشرکانو دا حالت الله راښکاره کړي او د قیامت په ورځ باندې دغه حقایق ورته الله راښکاره کړي او دوی په سترګو باندې مخامخ ویني نو دوی به د شرک نه انکار وکړي او قسمونه به کوي په الله باندې چې نه موږ خو شرک نه دی کړی موږ خو شرک نه کوو ثم لم تکن فتنتهم بیا به نه وي بانه د دوی فتنه ویلی شي بانې ته عذر او بانه به د دوی پاتې نه شي ځکه چې بانه سړی وګوري که نه یو سړی چې کار روان کړي نو بیا بانې لټوي یاره داسې و او هغه و دا و زه یو بانه پکې سړی ولټوي چې دا یو بانه خو د دې بانې به هم ختمې شي دا بانې هم څه وخته پورې که نه دا دروغ هم څه وخته پورې چلېږي بیا خو نه چلېږي نو د دې بانې هم ختمې شوې دروغ هم خلاص شو او په دې باندې هم ذهن کولاو شو چې د الله نه ما سوا بل معبود نشته ورسې په خپلو سترګو هم ولیده ثم لم تكن فتنتهم بیا به نه بانې د دوی الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین مگر دا چې دی به وایي قسم دی په الله باندې چې رب دی زمونږه مونږ نه یو مشرکان نه په دنیا کې دا خبرې به ویې کوي الله وایي وګورئ د دې حالت ته وګوره څومره دروغجن دي چې دی په الله باندې دروغ جوړوي اوس دی د الله نه خبرې پټوي مالک حقیقي دی چې دی ته ګوري انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګوره چې څنګه دی دروغ وایي په خپلو ځانونو باندې دروغ جوړوي وضل عنهم او ورک شو د دوی نه په دغه ځای کې ما کانو یفترون هغه چې دی دروغ جوړول ټولې باندې ټول دروغ د هر څه ورک شو اوس الله وایي چې بعضې مشرکان به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته راتلل
کله نه کله به راتله قرآن ته به یې غوږ ایښستو او دا کار به غالبا د مونځ په وخت کې کوو چې کله به مونځ شروع دی به راتله دی به د اعتراض دپاره به یې غوږ ایښستو بعضې خلک چې دی که نه دا درس او بیان چې د کوم عالم اوري اعتراض دپاره یاره چې کوم ځای کې به دی خطا شي چې زه راونیسم او ژبه به مخکې وروسته شي چې زه راونیسم او کوم ځای کې به دی وښویږي چې زه پسې خبرې جوړې کړم دا قصې به کوي نو دی د باطل لپاره د قرآن ته یې غوږ ایښسته چې په دې باندې اعتراضونه وکړي نو د دې وجې نه الله وایي ځکه دی خیر هم وانغسته که نه ځکه چې قرآن ته په داسې طریقه باندې غوږ نیسي او د الله دین ته چې زه اعتراض جوړ کړم الله به سړي ته حق هم نه ښیي ومنهم من یستمع الیک او بعضې په دې کې هغه دی چې دی غوږ دی تا ته خو نه پوهېږي وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا او ګرځولی دی موږ د دې په زړونو باندې پردې د دې قرآن نه د پوهې دپاره پردې م ګرځولي دي ان یفقهوه د پوهې د دې قرآن کریم نه چې دی پوهې نه شي ځکه چې دی خو د پوهې دپاره غوږ نه ایښست دا د دوی بدبختي وه وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د دوی کې وقرا بوج دی دوی به ډېر سخت بوج الله په دې باندې اچولی وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا او که دی چېرته ویني یو نښه نو ایمان نه راوړي په هغې باندې حتی اذا جاءوک تر دې پورې چې دی راشي تا ته یجادلونک او دی جګړې کوي تا سره جګړې کوي یقول الذین کفروا نو وایي هغه کسان چې کفر یې کړی دی ان هذا نه دی دا قرآن کریم الا اساطیر الاولین مگر دا قصې دي د اولنو پخوانو خلکو دی به هم دا خبرې کوي چې د مخکنو خلکو خبرې دي په دې قرآن کې او دا خو قصې قرآن کوي او دا خو د پخوانو خلکو هغه یادونه را تازه کوي قرآن ته دی به قصې ویلي نو الله وایي ګوره دا هغه خلک دي چې دی خپل هم د دې قرآن کریم نه ځان منع کړی و دا د مشرکانو عادت و د دې پیغمبر نه دی ځان منع کړی و په خپله به هم نه راتله او نور خلک به هم منع کول په دې کنډرونو کې او په دې درو کې به ناستو په لارو کې به ناستو او چې څوک به هم راتله دې خوا خلکو ته به یې وایي ګوره د دې سړي خواله ور نه شي دا خو لیونی شوی دی او دا خو جادو کوي په تاسو باندې هسې نه متاثره ترې نه شئ نو دوی دا نفرت چې دی او دا به په دې خلکو کې خورو نو دی خو یو لازمي کافرو خپله نه تله او بل متعدي چې بل یې منع کوو د هغې نه نور خلک هم د دې نه منع کول الله وایي ګوره دی دا کار شروع کړی دی دا کار دی کوي او دې سره خو دی خپل ځان هلاکوي خو دی په دې نه پوهېږي چې دا زموږ هلاکت دی وهم ینهون عنه او دوی منع کوي خلک د هغې نه وینأون عنه او خپل هم ترې لرې کېږي د هغه نه وإن یهلکون او نه هلاکوي دوی الا انفسهم مگر نفسونه خپل وما یشعرون او نه پوهېږي دوی ولو ترى اذ وقفوا على النار دا اوس د آخرت حال الله دی بیانوي ورغه حال رعایت کوي چې کله به دوی اور ته لاړ شي او اور به په دوی باندې بل شي نو بیا به دوی دا افسوسونه کوي چې کاشکې ګوره د الله آیتونه موږ دروغجن نه وی ګڼلي او موږ دنیا کې ایمان راوړی وی خو دا به فایده ورکوي په دغه وخت کې به هېڅ فایده نه ورکوي ولو ترى اذ وقفوا على النار او په هغه وخت کې ولو ترى او که چېرته ووینې ته اذ وقفوا على النار په هغه وخت کې چې وبدرولی شي دوی په اور باندې فقالوا یا لیتنا نو وایي به دی ای افسوس دی موږ لره نردو چې موږ واپس کړی شو دنیا ته الله به هم دنیا ته واپس نه کړي څه چانس به رانه کړي دی خو به دې چانسونو باندې عادت شوي الله به یو ځای کې چانس ورکړو بل ځای کې به چانس ورکړو وی به چې چانس به میلاو نشي دنیا ته چانسونو پسې ګرځېدی الله وایي دې چانسونه کار نه ورکوي ختم دي ولا نکذب بآیات ربنا او موږ به دروغجن نه ګڼو آیاتونه د رب زمونږه ونکون من المؤمنین او موږ به شو د مؤمنانو نه الله موږ واپس کو موږ به دا کارونه وکړو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې ښکاره شول دوی ته هغه څه چې دوی پټول مخکې د دې نه د دې یو مطلب دا دی چې دوی ته هغه شرک د اندامونو په ګواهۍ سره ښکاره شو چې دا اندامونو د دې ګواهي وکړه چې ګوره دا خلک مشرکان دي نو دوی خو دا شرک پټو که نه د دې نه مخکې پټو او یا دا دی چې د دوی تابعدارانو ته چې دا حق ښکاره شو چې دې مشرکانو به د دې نه په دې دنیا کې پټو دا حق دی ته ښکاره شو
بل بدا لهم بلکې ښکاره شو دوی ته هغه څه چې دوی پټول مخکې د دې نه. الله دا اندامونه ګویا کړه چې دا مشرکان دي. یې د معبودانو دا چا چې عبادت کوو تابعدارانو د دې خپلو معبودانو او دا چا چې ګمراه کړي وو د مشرانو د دې خبرو حقیقت ورته ښکاره شو چې دوی خو موږ ته دروغ ویل ټول دا ورته ښکاره شو. ولو ردو الله اوس دا خبره کوي ګوره که دوی چېرته د دنیا ته واپس شي فرض کا واپس کېدی خو نشي. الله وایي که دوی واپس شي دې دنیا ته واپس راشي نو الله په دې باندې پوهه دی چې دا خلک ورته د خپل سرکشۍ نه راګرځي او دوی به بیم په دغه وخت کې دا وایي چې موږ خو آخرت نه منو آخرت نشته دی. د الله وعدې ټولې دروغ دي او ته به یې دروغجن کولی د الله آیتونه به یې دروغجن کولی قرآن کریم یې نه منه. الله وایي دا د دې کار دی او الله ته پته ده. ولو ردو او که چرته واپس شي دی دنیا ته واپس لعادو لما نهوا عنه نو خامخا ور وبګرځېدو هغه کارونو ته چې دی ترې منع شوي دي. وانهم لکاذبون او یقینا دی خامخا دروغجن دي دی دروغ ویسي. وقالوا او دی دا خبره کوي ان هي الا دا دی به کوم وخت کې وایي چې دنیا ته واپس شو الله وایي دی به بیا دا وایي. وقالوا او وایي دوی ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دی دا مگر ژوند زمونږ د دنیا دی چې دا نږدې ژوند دی زمونږ د دنیا کې دغه ژوند او زندګي ده. وما نحن بمبعوثین او نه یو مونږ دوباره راپورته کېدونکي راپورته کړی شوي. دوی به آخرت نه مني ښه آخرت دل نه مني. ډېر مسلمانان یا په شعوري لا شعوري طریقې سره د دې خبرو نه انکار کوي ځکه دا څومره چې فسادونه په دې دنیا کې جوړ دي که نه او دا ګناهونه دا ظلمونه چې کېږي خاص کر ظلمونه چې کېږي انسانان وجل کېږي راښکل کېږي زورول کېږي دا د دې وجې نه چې دوی نه مني چې موږ الله ته ودرېږو یو ورځ که دوی چېرته دا منلی چې موږ د الله په وړاندې ودرېږو او الله به زموږ سره حساب کتاب کوي د دې خلکو حساب به رانه اخلي فیصله به کوي رانیسي به م الله نو دوی به دا کار کړی وی نه به وی کړی خو دوی دا نه مني که نه آخرت نه مني. زما خپل یو ملګری دی خپل ذاتي ملګری مې دی هغه ما ته ویلی وایي ما ته مې والد صاحب ویلی چې قیامت او آخرت نشته دی داسې خبرې دي ویې ګورې غټ عجیز صاحب دی دومره غټه ګیره ته به پې دا ګمان هم نه کوې چې دی دا خبرې وایي قیامت نشته وایي نو چې دا د مسلمان حال دی چې معاشره کې اوسېږي 5 وخته مونځ کوي نو دا خلک ورک دي که شته دا کوم صفتونه چې الله بیان کړه او سم یې وځلول دا خو ورک شوي خو نه دي که نه او په دې وخت کې هم شته دی څه قصې خو نه دي چې د پخوانو خلکو قصې کوو مونږ دا مرضونه په دې خلکو کې هم دي. الله وایي ګوره که دې دنیا ته واپس شي بیا به هم دی دقه خبرې کوي چې مونږ آخرت نشته. ولو ترى دا اوس د هغې الله د دې دا حالات ذکر کوي چې کله دی الله ته ور مخامخ شي د آخرت حالات دی د دوی نو دوی به په دغه وخت کې څه وایي د خپله تباهي ویني چې وایي دا خو زموږ تباهي او بربادي ده نو بیا به د خپل کار باندې پښیمانه وي افسوسونه به کوي خو هیڅ فایده به دی له نه ورکوي هیڅ فایده به دی له نه ورکوي. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او که ته کوینې ته اذ وقفوا هغه وخت چې دی به ودرولی شي علی ربهم خپل رب ته مخامخ دی به ودرولی شي الله به ورته وایي قال الیس هذا بالحق آیا نه دی دا ژوند حق دا حق نه دی قالوا بلا نو دی به وایي ولې نه بلا وربنا قسم دی په رب زمونږ دا خو حق دی دا ژوند خو حق دی اوس خو په خپلو سترګو باندې ولیدو چې حق دی. قال فذوقوا العذاب وسکئ الله به ورته وایي وسکئ عذاب لره بما کنتم تکفرون په سبب د هغې چې تاسو کفر کو په الله باندې اوس تاسو د هغه ګناهونو سزا وسکئ چې تاسو په الله باندې کفر کړی دی د دې ورځ نه مې انکار کړی دی اوس بل چانس تاسو لپاره نشته دی. د خلکو ګټه وکړه که تاوان یې وکړه الله وایي دې خلکو تاوان وکړه چې د الله ملاقات یې دروغجن وګڼه تر دې پورې چې قیامت دی ته راغی او دې د قیامت ناشنا حالات وکته بې افسوسونه کول کاشکې چې مونږ د دې ورځ کې کوتاهي نه وی کړي. الله وایي د خپل ګناهونه به دی راباروي په خپلو شاګانو باندې دا ګناهونه به یې رابار کړي او ډېر بد پیټی دی چې دی ګرځوي. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله یقینا تاوانین شول هغه کسان چې دروغ یې وګڼلو ملاقات د الله
چې هغه د قیامت ورځ ده. قد خسره دې خلکو تاوان الله بیانوي چې ګوره دې تاوانین خلک دي د الله ملاقات نه مني، بعث بعد الموت نه مني، د مرګ نه وروسته راپاڅېدل دي، الله مخې ته ودرېدل دي. نو دا څومره د نقصان خبره ده، تاوان خبره ده که نه ده؟ غټ تاوان هم دا تاوان دی چې یو سړی چې دی خپل ایمان د لاسه ورکړي او توحید پرېږدي او په نورو لارو پسې روان شي. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، کله چې تر دې چې راشي دوی ته قیامت بغتة ناڅاپه، قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها، نو دی به وایي ای افسوس دی مونږ لره په هغې کې چې کوتاهي کړې ده مونږ د هغې په باره کې چې هغه څه دی قیامت دی. وهم یحملون اوزارهم على ظهورهم، الله وایي دی به پورته کوي بوجونه خپل د ګناهونو په خپلو شاګانو باندې. الا ساء ما یزرون، نو خبردار بد دی هغه بوج چې دی پورته کوي په خپلو شاګانو. اوس الله دې آیتونو کې وایي چې ګوره دې مشرکانو ته د دنیا ژوند چې دی دا ډېر غټ ښکاري، ډېر غټ ورته ښکاره شوی، دا منافقانو ته هم غټ ښکاري. دنیا ورته داسې ښکاري چې دنیا نه وباسي که نه لکه مرګ لی چې وروري دا دنیا چې ختمي مریسه. نو دوی همداسې دي د مشرکان او د دنیا پرست خلک. الله دلته د دنیا سپکوالی بیانوي چې ګوره دا دنیا دا خو څه دومره ځای خو نه دی، دا خو هسې لوبې دي، تماشې دي او ډېر کم ژوند دی په دې دنیا کې، همیشه خو په دې کې نه شي پاتې کېدی. اصل ځای چې کوم دی هغه آخرت دی، د هغې دپاره کوشش وکړئ او عقلمند سړی چې دی دا به د آخرت دپاره کوشش کوي، ځکه اصلي کامیابي چې ده حقیقي کامیابي چې انسان په هغې باندې همیشه دپاره کامیابیږي هغه د آخرت کامیابي ده. وما الحیات الدنیا، او نه دی ژوند د دنیا الا لعب ولهو، مگر لوبې دي ولهو او یو مشغله ده. وللدار الاخره، او خامخا کور د آخرت خیر، دا ډېر غوره دی للذین یتقون، د هغه کسانو دپاره چې تقوا کوي د الله نه یېرېږي. افلا تعقلون، آیا نو عقل تاسو نه لرئ چې سوچ وکئ په دې خبره؟ قد نعلم انه لا يحزنک، کله چې د مکې مشرکان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکذیب کو، دروغجن یې ګڼه او کفر یې کو، سرکشي کوله، د حد نه تېروتل، نو الله خپل پیغمبر ته وویله چې ګوره په دې حالاتو باندې ته خفه کېږه مه، صحیح ده چې تا به خفه کوي دا حالات. الله یو قسم تسلي ورکوي خپل پیغمبر ته چې ګوره د دې حالاتو هېڅ ورخطا کېږه مه. او الله ورته وایي چې مونږ ته دا پته ده چې دا حالت دا به تا خفه کوي، دا به تا خفه کوي ځکه دی تا دروغجن کوي، دی د الله دشمنان دي، د آیتونو نه انکار کوي او تا سره ذاتي دشمني نه ده، په پوله پټي باندې تا سره دشمني نه ده، خو بلکې د الله دپاره دشمني ده، د توحید دشمني ده. نو الله به د دې نه به انتقام واخلي او ضرور به یې واخلي. نو یو قسم تسلي پکې پرته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او د حق داعي ته. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، یقینا پوهېږو مونږه بېشکه شان دا دی خامخا خفه کوي تا لره هغه خبرې چې دوی وایي. نو څه به وشي؟ فانهم لا یکذبونک، پس یقینا دوی دروغجن کوي نه ته، ولکن الظالمین، لیکن ظالمان چې دي بآیات الله یجحدون، په آیتونو د الله باندې انکار کوي، الله د آیتونو نه انکار کوي. تا سره خو دشمني نه ده، دی د الله د دین سره اصل کې دشمني ده. دا بعضې خلک چې علماو بس خبرې کوي او د دین جامه خلکو ته بده ښکاره کوي. علما چې دی ټول داسې نه دی چې هر قسم خلک به یي په دې جامه کې، خو د حق علما بسې چې څوک خبرې کوي. الله وایي د دې دا دشمني چې ده دا د دې د ذات سره نه ده، د دغه مولي صاحب سره، د دغه شیخ صاحب سره، د دغه د الله د ولی سره د دې دشمني نه ده، دا چې د دې دشمني ده دا د دې د الله د دین سره دشمني ده. د دې وجه نه دا خبرې کوي. نو په دې وجه دا ملحدین چې کوم دا کافر دي او خاص کر چې په دې یورپ او په دې ملکونو کې اوسېږي که نه، دې ته د علماو دا خلکو ته سپک ښکاري، سپک ورته ښکاري چې دا خو مړه پرېوتي خلک دی او د معاشرې د دې څه خبر دی. او بعضې زموږ دا پښتانه دا وایي که نه، وایي ملا کې دوړ مسجد تک، مولا منډه څه ده مسجد پورې، یعنې دا صرف مسجد پورې تړلی شوی، دغه ځای کې به مونځ اودس کوي،
خلکو له به امامتي ورکوي نور د ده څه کار نشته دی. بعضې به یي داسې چې هغه به مسجد پسې ځان تړلی او ستا تنخوا به خوري او هغې ته به ناست دي، اړو ته به ناست دي، راکاږي به. ټول مولیان خو داسې نه دي که نه، یا به ستا اړو ته ناست دي، ستا پیسو ته به ناست دي. داسې علما شته دی چې ستا نه د پیسو خیال ساتي او نه د اړو خیال ساتي او نه ضرورت شته دی تا ته. تا ته څه وایي؟ صرف قرآن حدیث درته بیانوي. قرآن حدیث به هم ستا د هغې سره دشمني ده، نو ستا د هغې د ذات سره دشمني نه ده چې تا باندې دا ښه نه لېږي، نه، ستا اصل کې د الله د دین سره دشمني ده. تا باندې د الله دین ښه نه لېږي، د الله خبرې تا باندې ښې نه لېږي. اصل کې دشمني ستا د الله د دین سره ده. الله دا خبره کوي چې ګوره دا دشمني د دی چې ده دا تا سره نه ده، ستا ذات سره نه ده. ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. ظالمان د الله د آیتونو نه انکار کوي. اوس الله بله تسلي ورکوي پیغمبر له. ورستانه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي، د هغې تکذیب شوی، دروغجن شوي دي، هغې له الله صبر ورکړو او په آخر کې الله خپل مدد راولېږه. ځکه چې کله صبر وکړي الله مدد رالیږي تا ته، او دا د الله وعدې دي الله کړي دي، نو د الله وعدې نه دروغجنې کېږي، نو ضرور به الله تا سره مدد کوي، خپل مدد به رالیږي. ولقد كذبت رسل من قبلك، او یقینا دروغجن ویل شوي دي ډېرو رسولانو ته مخکې ستانه. فصبروا على ما كذبوا، نو هغوی صبر وکړه په هغه څه باندې چې هغوی دروغجن ویل شوي و هغوی ته، یا دروغجن کېدل هغوی په هغې باندې. وأوذوا، او تکلیف ورکړی شوی و هغوی ته. حتى أتاهم نصرنا، تر دې چې راغی هغوی ته مدد زمونږه. ولا مبدل لکلمات الله، او نشته دی بدلونکی د کلمو د الله. څه مطلب دی؟ یعنې د الله چې کومې وعدې دي دا نه بدلیږي. الله د پیغمبرانو سره کومې وعدې کړې وي د نصرت، چې زه به ورستاسو مدد کوم، او الله به د هغې پیغمبرانو مدد کړی و، نو دقه شانته به الله ستا مدد هم وکړي. حتی اتاهم نصرنا، تر دې چې راغی هغې ته مدد زمونږه. ولا مبدل لکلمات الله، د الله کلمات وعدې دا څوک نشي بدلولی. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، او یقینا راغلی دی تا ته خبر د رسولانو د پیغمبرانو، د دې اخبار تا ته راغلی دي چې هغوی څنګه د الله د دین مدد کړی و، هغوی دروغجن شوي و، بیا هم هغوی د حق دعوت جاري ساته، او مشرکان الله تباه و برباد کړه، ځکه الله ورسره وعده کړې وه چې څوک ستا خبرې نه مني هغه به زه تباه و بربادوم. دا اوس درېیمه تسلي الله ورکوي پیغمبر له چې دی ایمان نه راوړه، اعراض یې کو، نو دا خو ډېره ګرانه شي سړي ته که نه، نو دا په تا باندې ډېر ګران تېرېږي دا حالات. یو داعي چې یو دعوت کوي، یو څوک دعوت هغه نه مني، خبرې ته غوږ نه نیسي، نو هغه څه پریشانه شي چې یاره زه دعوت کوم زړه مې شین شو او زما خبره څوک نه مني. الله ورته وایي ګوره که ته داسې کولی شي چې په ځمکه کې سورنګ وکړي، یو سورې وکړي په دې ځمکه کې، او یا د اسمان طرف ته یو پوړی کېږدي او بر وخیږي د اسمانونو ته یو معجزه وله راکوزه کړي، نو دا کار ته وکړه ته یې کولی شي؟ که دی دې سره ایمان راوړي نو دا کار ته وکړه که نه، او که دا کار وشي ته دا کار وکړي نو بیا د دی د ایمان راوړلو فایده څه ده؟ بیا خو څه فایده نشته. وګوره دا الله دا کار نه کوي، د الله دا خبره نه ده خوښه. یعنې اختیار چې دی الله پیغمبر له نه دی ورکړی د معجزاتو د راوړلو چې مشرکان یې ترې غواړي، او ته دا کار نشي کولی. الله ورته وإن كان كبر عليك، او که چېرته ګران وي په تا باندې اعراضهم مخ اړول د دوی، فإن استطعت، نو که ته طاقت لرې ان تبتغیا چې ته ولټې نفقا فی الارض، یو سورنګ په ځمکه کې یو سورنګ وکړي، او سلما فی السماء، او یا ته پوړی کېدې پس اسمان ته پوړی کېدې، فتأتیهم بآیة، نو پس راوړې ته دی ته څه نښه معجزه وله راوړئ، نو دا کولی شي ته نشي کولی. ګوره دا د الله خپل حکمت دی په دې کې. الله غوښتی نو دی ته به هدایت هم کړی وی، او د الله حکمتونه دي په دې خبره کې. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، نو که غوښتی الله نو راجمع کړي به وی خامخا دوی لره په هدایت باندې. فلا تکونن من الجاهلین، نو ته مه کېږه د ناپوهونه. الله خو کولی شو کنه چې دا ټول خلک ایمان، د ټولو خلکو ایمان راوړی وی په الله باندې. ګوره
الله دا کار نه کو، دی کې خپل حکمتونه دي. څوک د پیغمبر خبره مني، څوک په غیب باندې ایمان راوړي. اوس د غیب او د آخرت خبرې چې دي، او د بعضې د باطل پرست او دا خلک دا خبرې کوي، یاره قبر عذاب نشته دی او آخرت نشته دی، دا خو موږ ته ښکاري نه، او په دې څه دلیل دی؟ نه چې دلیل مې پرې راوړو او تا په خپلو سترګو ولیدو، نو بیا د ایمان راوړلو څه پیدا شو؟ یؤمنون بالغیب، مؤمنان خو دا صفت دی چې ورته ښکاري نه و ایمان راوړي، دې ته ایمان وایي. او چې د تخکاره شو بیا ایمان راوړي، بیا څه پیدا شو؟ الله وایي دې کې زما خپل حکمتونه دي، دا خلک په دې کې راښکاره کوم، څوک د الله خبرې مني، څوک نه مني. انما یستجیب، اوس الله دا خبر بیانوي چې ګوره انسانان دا په دوه قسمه دي. یو بې عناده خلک دی، بې عناده چې په هغې کې حسد نه، عزت پکې نه، عناد پکې نه، نو دی خبره مني. انابت والا کسانی دی خبره مني، نو دا ستا دپاره کافي دي که نه؟ ستا خبرې ومنله بغیر د عناد نه، بغیر د چون چرانه. او دویم هغه کسان دي چې هغې کې عناد پروت دی، فسادګر دي، حسد پکې پروت دی، مرضونه پکې، نو دی هغه خپل استعدادونه ختم کړي دي په دې خبرو کې. نو که دی خبره نه مني، نو دا خو تعالی څه نقصان نه درکړي، او الله نه غواړي چې دی ته هدایت وکړي. انما یستجیب الذین، یقینا خبر مني هغه کسان، یسمعون چې اوري، والموت او مړي، یبعثهم الله راپورته به کي الله دوی لره، ثم الیه یرجعون، او بیا به خاص هغه ته واپس کولی شي. والموت نه مراد څه دی؟ کافر. ستا خبرې چې او دی خو اوري، هغه کسان چې اورېدل کولی شي هغې ستا خبرې اوري او هغه مني، ستا خبرې مني، چې هغه تابعدار خلک دي. والموت او دا کافر او مشرکان دا په شان د مړو دي، نو د مړي نه ته څنګه د ایمان تمه ساتي، امید دې ساتي؟ الله پیغمبر ته وایي چې د دې پروا مه کوه، دی خو مړي دي، خو دا مړي به الله راپاسوي د قیامت په ورځ باندې، او الله به ورسره حساب کتاب کوي، هلته به ورله عبرتناک سزا ورکړي، حساب به ورسره وکړي. وقالوا لولا نزل عليه آیة من ربه. اوس په دې آیت کې الله بلې خبره ذکر کوي، د مشرکانو یو بله عنادي مطالبه چې الله دې داسې کار وکړي چې زمونږ د مرضۍ مطابق د یو نښه راولېږي. الله خپل پیغمبر ته وایي چې دا نښه رالیږل چې ده دا خو الله کولی شي چې راولېږي، په دې خلکو باندې راولېږي، لیکن داسې مطالبه د الله نه کول دا خو ناجایزه مطالبه ده چې دی کوي، د جهالت مطالبه ده چې دی کوي. الله سره خو اختیار شته دی، خو نه داسې نه ده. دې خلکو په زړونو کې مرضونه دي، دا عنادي خلک دي، الله به دی هلاکوي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، او وی دوی ولې نشي نازلېدی په ده باندې یو نښه د طرفه د رب د ده نه، بیا به موږ ایمان راوړو که نه؟ قل ان الله قادر، دا اوس جواب دی دی ته، ورته ووایه یقینا الله قادر دی، على ان ينزل آية، دا چې نازله کړي راولېږي یو نښه، ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ډېر د دوی نه نه پوهېږي. وما من دابة في الارض، اوس الله د خپل علم بیان کوي چې ګوره د الله علم پراخه دی. ولې قادر دی؟ ځکه الله علم پراخه دی، اسمانونو ځمکو ته او په هر څه باندې الله قادر دی، او د هر شي الله حفاظت کوي، او هر چاله رزق ورکوي، روزي ورکوي. نو دا د دې خبرو دلیل دی چې الله نښه رالیږلی شي، په دې باندې قادر دی. نو الله هر څه کولی شي. تاسو خو یو نښه غواړئ، تاسو د اسمانونو ته وګورئ، کائناتو ته وګورئ چې الله په څه طریقه باندې روان کړي دي، او قیامت کې به الله دې راجمع کړي. او بیا الله فرمایي چې هر یو حیوان چې په دې ځمکه کې ګرځي، او دا څومره مرغان چې په دې اسمانونو کې الوزي، 2 وزرې دي، او دومره غټ مرغه پسې شوی یو مخې ته روان کړی، دا الوزي. دا ټول د الله د مخلوقات دي، جدا جدا قسمه قسم مخلوقات دي، او د دې ټولو د حالاتو نه الله عزوجل خبر دی، د دې د پیدایش نه، د دې د رزق نه، داسې نور مخلوقات الله پیدا کړي دي. نو تاسو څه کوئ؟ تاسو د الله سره بیا نور خلک شریکان جوړوئ، او دا انسانان او دا پیریان دا د الله سره شریکان جوړوئ، نو دا څومره غټ مجرمان دي. الله دا خبره کوي د آیتونو کې. وما من دابة في الارض، او نشته دی هیڅ زنده سر. دابه ویلی شي کل ما یدب علی الارض، هر هغه شی چې په ځمکه ګرځي، ژوندی په ځمکه کې. ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم،
او ناغه مرغی چې الوزي په وزرو سره مگر ډلې دي ستاسو په شان دیم مخلوق دی کنه ستاسو په شان ما فرطنا فی الكتاب من شيء نه دی پرېښی موږ په دې کتاب کې هیڅ شی ضروري شی یعنی کوم چې ضروري شی د دین خبرې دي الله وایي دا ټولې ما په دې کتاب کې بیان کړي دي ثم الى ربهم يحشرون بیا خاص دی به خپل رب ته ورجمع کړی شي والذین کذبوا بآیاتنا اوس الله وایي ګوره کوم خلک چې زما آیتونه دروغجن ګڼي د هغې مثال څه دی د هغې مثال داسې دی په ناپوهۍ کې او په جهالت کې لکه کوڼ سړی هغه څه اوري هر څومره چې ورته ګونګ سړی د دې په تیارو کې دی الله وایي او دی الله ګمراه کړي دي لاره نشي موندلی نو الله د دې تشبیه ورکړه چې دی داسې ناپوهې دي لکه کاڼه وړانده ګونګیان والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه صم دی کاڼه دي وبکم ګونګیان دي فی الظلمات په تیارو کې دي یو سړی کوڼم شو او ګونګی شو او بیا په تیارو کې روان دی نو دا به لاره پیدا کي الله وایي هېڅکله لار نشي پیدا کولی من یشاء الله چاله چې وغواړي الله یضلله نو هغه لره ګمراه کي ومن یشاء او چاله چې وغواړي یجعله علی صراط مستقیم نو وګرځئ دی په نیغه لاره باندې نیغه لاره ورته وښیي قل ارأیتکم اوس دې آیت کې الله فرمایي چې دې خلکو ته وویوه که چېرته تاسو باندې د الله عذاب راشي نو په هغه وخت کې به تاسو چاته چغې ووئ والله ته چغې ووئ که نه نو د الله د عذاب نه تاسو بچ کوونکي بل څوک نشته بغیر د الله نه الله ته مدد شوی وئ نو کوم معبودان چې ستاسو په تکلیف کې په کار نه راځي نو په راحت کې به په هغې باندې څه کوئ په خوشحالۍ کې به په هغې څه کوئ نو په دې آیت کې د حق او د باطل د معبود بیان شوی دی فرق بیان شوی دی ګوره تاسو فرق وکئ معبود حقیقي ستاسو څوک دی او کم خلک تاسو په دروغو سره ځان له معبودان جوړ کړي دي دې کې فرق وکئ قل ارأیتکم تو ویوه خبر راکئ ماته ان اتاکم عذاب الله که چېرته راشي تاسو ته عذاب د الله او اتتکم الساعة او یې راشي تاسو ته قیامت غیر الله تدعون او بغیر د الله نه به تاسو بلئ بل څوک را بلئ ان کنتم صادقین نو که چېرته تاسو رښتیني په دغه وخت کې څوک را بلئ الله ته چغې ووئ دا ګوره هغه مشرکان دي چې کوم د پخواني مشرکانو نو هغوی به په سخته کې الله ته چغې والي او زموږ نن سبا د دې امت مشرکان نن سباني مشرکان چې مصیبت پرې راشي هم الله ته چغې نه وایي او پیر بابا را ورسېږه عبدالقادر جیلانی را ورسېږه خلاص مېږه او پلانې دی په سخته کې الله ته چغې نه وایي او هغه مشرکان خو بیا هم دی نه لږ څه ښه و چې سخته به پرې راغله نو الله ته به یې چغې والي دا فرق دی د دې زماني مشرکانو او د هغې زمانې بل ایاه تدعون بلکې تاسو خاص بلئ الله لره الله لره چغې وایي الله به را بلئ فیکشف ما تدعون چې لرې کي هغه تکلیف چې تاسو یې راغواړئ الیه هغې ته دا تکلیف تاسو نه لرې کي اوچتې کي ان شاء که وی غواړي هغه وتنسون ما تشركون او هیر شي بیا ستاسو نه هغه چې تاسو شریکان جوړوئ د الله سره هغه خبرې به تاسو نه هیرې شي اوس الله بل قانون بیانوي دلته په دې آیت کې چې د انبیاو رالیږل او بیا د خلکو نه منل او بیا هغې له سزا ورکول مخکې امتونو ته وګوره پیغمبران ورته راغلي دي رسولان راغلي دي خو بیا هم د قوم راولګېد او د هغې دروغجن وګڼل نو په الله وایي په هغې باندې ما سختۍ راوستې قد سالینه مې پرې راوسته مرضونه مې پرې راوسته تاوانونه مالي جاني تاوانونه د دوی وشو په دې کې ما اخته کړه د څه لپاره الله وایي د دې لپاره چې که دوی باندې دا امتحان راشي نو دا امتحان بعضې وخت کې د دې لپاره وي چې دا انسان د خپلې ګمراهۍ نه راوګرځي کله الله سړي له داسې وارنینګ ورکوي که نه چې ګوره دا کار ستا صحیح نه دی یو امتحان بې راولي یا مرض شو یا قرض شو یا نورې مسلې شوې دنیایي دا بې راولي الله دله وارنینګ ورکوي چې صحیح روان نه یې ځان ټیک کړه ځان سم کړه نو کیدای شي د دې د وجې نه الله وایي دی راوګرځي د شرک نه د زړونو دا سخوالی د دې ختم شي
الله وی په دې سره به دی راونه ګرځي را واپس نشو حق ته توبه وینیست د خپل ګناهونو نه بلکې شیطان دې ته د عملونه خسته کړ او نور مرته خسته کړ او دې دغه بد عملونه کول ولقد ارسلنا الى امم من قبلك او یقینا ارسلنا را لېږلي دي مونږه الى امم څوکم را لېږلي پیغمبران الى امم ډېرو امتونو ته من قبلك مخکستانه نو دې خبره ومنله نه ویې نه منله خانو الله پرېخوستل نه پرې نه غوسته فاخذناهم بالبأساء الله ویله پس ونیول مونږ دی لره په تکلیفونو د مال بأساء د مال تکلیف ته وایي والضراء او په تکلیفونو د بدن لعلهم يتضرعون د دې لپاره چې دی عاجزي وکړي الله ته نو دی عاجزي وکړه الله وایي فلولا اذ جاءهم بأسنا پس ولې نه وا کله چې راغی دوی ته عذاب زمونږه تضرعوا چې عاجزي کړې وې دوی ولكن قست قلوبهم لیکن سخت شو زړونه د دوی په کار و چې دی عاجزي کړې وې الله ته په دې وخت کې چې امتحان راغی عذاب راغی اوس عاجزي په کار او بله خبره دا ده وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون او خسته کړي دي دوی ته شیطان هغه عملونه چې دی به کول فلما نسوا اوس الله وایي چې دغه قومونو چې کله تکلیف په دې باندې راغی مصیبت راغی امتحان راغی دی د هغې نه عبرت وانغسته نو بیا الله په دې باندې نعمتونه پراخه کړه ټول انعامات الله وله ورکړه مخکې چې موږ ذکر کړه نو د الله د طرف نه دا یو مهلت شو خطرناک امتحان به دا و چې د شرک کارونه کوه ډوبي په شرک کې په تکبر کې او مزیم دل الله درکړي مزیم کوه نه دی داخل دی چې دا خو مونږ لکه چې ښه کار کوو ځکه الله مونږ له مزې راکوي الله وی بې ناڅاپه زه دی راونیسم او ټول ختم کم او تباه و برباد یې کم د دې وجود بالکل د دې دنیا نه ختم شي الله به د دې سره دا کار کوي د خلکو سره دا یو مهلت دی د الله د طرف نه فلما نسوا ما ذکروا به نو هر کله چې دی یېر کړه هغه خبرې چې نصیحت ورکړی شوی و دوی ته په هغې سره فتحنا عليهم ابواب كل شيء نو موږ را کولاو کو په دې باندې دروازې د هر یو شي نعمتونه پرې راپراخه شو حتی اذا فرحوا تر دې چې دی خوشحالي وکړه بما اوتو په هغه څه باندې چې دی ته ورکړی شوي وو خوشحاله شو چې دا خو نعمتونه دي او مزې دي زمونږه الله وایي اخذناهم بغتة نو راونیول مونږ په دغه وخت کې ناڅاپه فاذا هم مبلسون نو دی په دغه وخت کې ناامیده وو فقطع دابر القوم پس پرې کړی شو جرل د قوم د چا الذين ظلموا هغه کسان چې ظلم یې کړی والحمد لله رب العالمين او ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې رب العالمین دی نو الله م وایي چې دا کافر هلاک شو تباه شو د دې نه وروسته چې مهلت ول الله ورکړه مزې ورکړي بیا هم دی هلاک شو نو د الله لپاره حمدونه دي چې دا کافر هلاک شو چې جړې د کافر ووځي نو کوم ځای کې چې کافر مرداریږي که نه حمد به وایي والحمد لله رب العالمین چې کافر هلاکي په دې باندې الحمدلله ویل پکار دي او یو مختصر وقفه به وکړو 10 منټه بیا واپس راګرځو انشاءالله هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين